د غونډې په دې برخه کې البته د ترنم شیبې به یې کوو. رحیم الله امراض صاحب راځي په ویاړې چک یې ووایي. رحیم الله امراض اول خو د هر څه نه مخکې سلامونه نیکې هیلې ټولو ملګرو ته وایم. بالا ډېره وخت هم ډېر نوي نوي ملګري ولیدم. بیتونه وایم په تور څادر کې رڼا تاوه ده منډې وهي. په تور څادر کې رڼا تاوه ده منډې وهي. بلا له دې ټولې دنیا تاوه ده منډې وهي. رسۍ په غاړه دامې بنده د ژاړي ورته. رسۍ په غاړه دامې بنده ده ژاړي ورته. رسۍ په لاس کې د ملا تاوه ده منډې وهي. رسۍ په غاړه دامې بنده ده ژاړي ورته. رسۍ په لاس کې د ملا تاوه ده منډې وهي. ژوند لکه اور چې لمر په ځمکه شیندي. ژوند لکه اور چې لمر په ځمکه شیندي. وخت بوړبکی لکه هوا تاوه ده منډې وهي. مننه. ژوند لکه اور چې لمر په ځمکه شیندي. وخت بوړبکی لکه هوا تاوه ده منډې وهي. پلار مې هډوکی ورور مې وینه خور مې مینه پکې. پلار مې هډوکی ورور مې وینه خور مې مینه پکې. مور مې وجود کې لکه ساه تاوه ده منډې وهي. پلار مې هډوکی ورور مې وینه خور مې مینه پکې. مور مې وجود کې لکه ساه تاوه ده منډې وهي. لکه پیغام په زیر و زور زما د زړه خبره. لکه پیغام په زیر و زور زما د زړه خبره. امراض شعر کې د صفا تاوه ده منډې وهي. یو وړوکی نظم ویم. خپې و لاسونه لکه وچ لرګي. خپې و لاسونه لکه وچ لرګي. سر لکه تور دیګی له مغزو ډک د نغري په اوږو ایښی وي. خیال لکه شین لوګی. فکر لکه زیړه لمبه. عقل لکه سره سکروټه. شیطان لکه زړه بوډۍ اور ته پوکې ورکوي. اور تازه کوي چې مغزو خوټېږي. چې ورخطا شي انسان چې بې لارې کې ګمراه شي انسان. د ګړنګونو نه خطا شي انسان. خیال لکه شین لوګی دومره وګډوي چې په مستۍ کې په هوا کې ورک شي. فکر لکه زیړه لمبه دومره وخندوي چې ازاره وچوي. عقل لکه سره سکروټه په پوکو سره واړوي. اخر ایره ایره شي. هو چې انسان د شیطان لاس کې شي نو دغسې شي. هو چې انسان د شیطان لاس کې شي نو دغسې شي. مننه. یو څو بیته دي. صادق صاحب وایي چې خدایا حالات د دې لمبا لمبا جهان بدل کا. خدایا حالات د دې لمبا لمبا جهان بدل کا. یا ملون کن کا ما بیزړ کا زما ځان بدل کا. نه منګه خاچو نه دې چا باندې ته پرېښود. نه منګه خاچو نه دې چا باندې ته پرېښود. یا متندیر بیادا افغانستان بدل کا. یا متندیر بیادا
افغانستان بدل کا یا مړون کن کا ما بے زړه زما ځان بدل کا بیدارمان دا د روح صادق صوب کې بیدارمان دا د روح صادق صوب کې د زړه نمان لکه ساز د تنک دین دا وړم ناز د تنک دین دا دما دم دما دم 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 سپړم راز د تنک دین دا ټول سړی شول یو دو درې یو ممتاز د تنک دین دا همراز صاحب نه ډېره زیاته مننه هغه د لغماني او شیطان ټوکې وکړه لالا کې را باندې کور د ودان خوږ ترنم و